د کندوز امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس د دغه ولایت په چلمزار سیمه کې 2 تنه د شرابو جوړولو کاروبار په تور د نیول کېدو خبر ورکوي. چرواکي وایي دغو کسانو په چلمزار سیمه کې د شرابو دستګاه پر مټ شراب جوړول او بیا به یې په خلکو پلورل. د کندوز امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې بیدارو ځیرکو پولیسو یو لړ کشفي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 250 لیتره تخمر شوي کشمش الکولي مشروباتو کې چې استفاده ترې کېږي 14 لیتره تصفیه شوي الکولي مشروبات یو پای د الکولي مشروباتو د پروسس دستګاه 2 نفره مزنونو سره د 15مې حوزې ساحه کې نیول شوي دي. نیول شوي کسان د ابتدایي تحقیقاتو بشپړولو نه وروسته عدلي قضایي ارګان ته سپارل کېږي. د یادونې ده چې د اسلامي امارت واک ته له رسېدو سره سم هیواد کې د نشه یي توکو پر کښت، قاچاق او پلور کلک بندیز لګول شوی او د سرغړونکو سره د جدي قانوني چلند ټینګار شوی.